السلام علیکم درنو زده کوونکو، خدای جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وای. نن ورځ د نهم ټولګي په ریاضي کې زموږ او ستاسو موضوع د دایرې سره د مستقیمې کرښې حالتونه دي. یوه مستقیمه کرښه د یوې دایرې سره درې حالتونه لري. مستقیمه کرښه به یا د دایرې څخه د باندې واقع وي، یا به مستقیمه کرښه د دایرې سره یوه ګډه نقطه لري، او یا به مستقیمه کرښه د دایرې سره دوې ګډې نقطې لري. دغه درې حالتونه یو د بل سره لري، یعنې یوه مستقیمه کرښه د دایرې سره درې حالتونه لرلی شي. اول حالت موږ تاسو په پام کې نیسو. اول حالت که چیرې یوه مستقیمه کرښه موږ ته راکړل شوې وي، مستقیمه کرښه د دایرې سره هیڅ ګډه نقطه ونه لري، دې حالت ته بیا غیر متقاطع حالت کېږي. لکه څه ډول؟ که مثلا دلته زه د سی او آر یوه دایره په پام کې ونیسم، دا د سی او آر دایره شوه. د سی او آر د دایرې مرکز دغه نقطه وښیم، دا په او سره ښیم. د دې دایرې نه د باندې یوه کرښه زه په پام کې نیسم. مثلا که کرښه زه دلته وښیم، دې ته یو نوم ورکړم، دې ته څه وایم؟ دې ته دلتا کرښه وایم. اوس د دې کرښې دایرې په منځ کې موږ او تاسو حالت مطالعه کوو چې دا یو د بل سره کوم حالت لري. د معلومولو دپاره د دایرې د مرکز نه په کرښه د عمود رسموم. د دې ځای که چېرې عمود خط زه رسم کړم، دلته یې کاته کړه بالاخره، نو د مرکز څخه تر مستقیمې کرښې پورې دا فاصله که زه په ډي سره وښیم. بل طرف موږ او تاسو پوهېږو چې د مرکز نه تر محیط پورې دا فاصله آر د یا د دایرې شعاع ده. نو دغه کرښه او دایره او دغه فاصله سره مقایسه کوو. دلته موږ او تاسو کسو چې ډي فاصله ډیره ده د چا څخه؟ د شعاع څخه. یعنې که چیرې ډي لویه وه د آر څخه، د دایرې د شعاع څخه، نو په دې حالت کې مستقیمه کرښه د دایرې سره هیڅ ګډه نقطه نه لري. یعنې دغې ته څه وایي؟ غیر متقاطع حالت ورته وایي. غیر متقاطع حالت ورته وایي، یعنې هیڅ ګډه نقطه نه سره لري. دویم حالت تر څو که چیرې د سی او آر یوه دایره موږ او تاسو په پام کې ونیسو، او یوه کرښه مثلا دلته راکړل شوې وي. یوه کرښه مثلا زه دلته په پام کې نیسم، که مثلا دا زه د دلتا کرښه فرض کړم، دا د دلتا کرښه شوه. دې ته به دلتا کرښه ووایم، دا به د دایرې مرکز وښیم د او نقطه. که چیرې د دایرې د مرکز څخه په کرښه نه زه عمود رسم کړم، او دا فاصله موږ او تاسو په چی سره ښیو؟ دا په ډي سره ښیو، دا ډي شوه. بل طرف دغه ډي فاصله خپله د دایرې شعاع هم کېږي. یعنې که چیرې ډي فاصله مساوي شوه د دایرې د شعاع سره، نو په دې حالت کې مستقیمه کرښه د دایرې سره یوازې یوه ګډه نقطه لري چې دې حالت ته بیا مماس حالت وایي. یعنې مستقیمه کرښه د دایرې سره مماس ده. دې حالت ته څه وایي؟ ته مماس حالت وایي. مماس ده. دریم حالت تر څو که چیرې یوه د سی او آر دایره په پام کې ونیسو، مثلا دا د سی او آر دایره شوه، او یوه بله مستقیمه کرښه په پام کې ونیسم زه. مستقیمه کرښه مثلا زه دلته ښیم، که دې کرښې ته زه دلتا کرښه ووایم، دا دلتا کرښه شوه. دا د سی او آر دایره شوه. د سی او آر د دایرې مرکز که زه په او سره وښیم، بیا د دې لپاره چې دوی په منځ کې موږ حالت مطالعه کوو، د دایرې د مرکز نه په کرښه د عمود خط رسموم، او فاصله په ډي سره ښیم. یعنې دې ځای کې داسې عمود خط رسم کړو، د مرکز نه تر کرښې پورې فاصلې ته زه ډي وایم. بل طرف موږ او تاسو پوهېږو چې د مرکز نه تر محیط پورې فاصله بیا آر د په شعاع سره په آر سره ښیي، هغه د دایرې شعاع د آر. نو دلته بیا موږ او تاسو ډي فاصله او شعاع سره مقایسه کوو. نو په دې حالت کې موږ تاسو وینو چې د آر شعاع لوی دی چا څخه؟ د ډي د فاصلې څخه. یعنې که چیرې ډي فاصله کوچنۍ شوه د چا څخه؟ د دایرې د شعاع څخه، نو په دې حالت کې بیا مستقیمه کرښه د دایرې سره دوې ګډې نقطې لري.
کله چې دوې ګډې نقطې لري نو دې حالت ته بیا متقاطع حالت وایي. دا حالت متقاطع شي، یعنې دا متقاطع حالت، دا غیر متقاطع حالت او دا ممس حالت شي. نو مستقیمه کرښه د دایرې سره دغه درې حالتونه لري. خدای دې وکړي چې په دې درس باندې پوه شوي وئ. تر بیا د خدای